اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول ملګري به روغ جوړ وي او د ژوند نه به مزې اخلي. دا کمې خبرې چې زمونږ ویس چیرمین یوسف خان لالا وکړي یا اکبر لالا وکړي یا باس لالا یا شاهد بھائی حمزه بھائی منظور یا مبصر بھائی چې دې ټولو کمې خبرې وکړلې نو د دې نه بعد ما ته خبرې کول ډېره ګرانه شي ځکه چې ما ته پکې څه پاتې نه شو. هغه ټولې خبرې تاسو ته دې څرګندې کړلې او رڼا دې ملګرو ویل چې په رڼا فاونډیشن باندې رڼا واچوه نو په رڼا باندې رڼا نه اچېږي. هغه به بیا ما ته ډېره ګرانه شي. رڼا به خپل ځان په خپله ښایي چې رڼا څه ته وایي او رڼا به کم کارونه کوي. هغه ستاسو د سترګو د وړاندې انشاءالله تاسو ته ښکاري. خو دغه یو هدف مو دی، دغه یو مطلب مو دی، دغه یو میشن مو دی چې مونږ د غریبانانو ماشومانو د سکول کې داخلي وکړي او د هغوی د تعلیم کوم احراجات دي هغه مونږ پوره کړو او کم زمونږ ملک کې چې کم د غریبانانو څه کمی دي مونږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې هغه مونږ برابر کړو. خو دغه خلکو سره د مرستې کولو نه لومبې د فاونډیشن سره مرسته ده نو انشاءالله دغه ټولو ملګرو زما سره ما هغې سره مشوره وکړله، خبره مو وکړله چې زمونږ کوم مشران دي مونږ به د هغې سره خبره کوو او دغه فاونډیشن سره به لازمي مونږ مرسته کوو چې مونږ د نورو غریبانانو د نورو یتیمانانو سره د نورو مسکینانو سره د چا په کور کې چې تیارې دي مونږ د هغوی په کور کې رڼاګانې راولو او انشاءالله دا به د ډیوې رڼا نه دا به د سپوږمۍ رڼا وي، دا به د نور رڼا نه چې خلک سوځوي، دا به د سپوږمۍ رڼا وي چې خلک ورته خواږه ګوري. او مننه انشاءالله نور رڼا فاونډیشن به انشاءالله تاسو د خپل ځان په خپله ښایي او مننه کومه دغه زمونږ د اکاونټ نمبر تاسو ته دغه سکرین باندې ښکاري د ویډیو کې د واتساپ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د رڼا فاونډیشن د ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. موږ په دې مطلب او په دې غرض راوتي یو چې زمونږ دا رڼا ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی نو د خوارو غریبو دپاره او د دې سره مرسته کول، د دې سره منډه ترړول او د دې سره چې کوم خیر ښېګړي دي نو دا به انشاءالله زموږ دا ملګري زموږ دا ټیم چې کوم دی دا په شریکه کوي او ټول به انشاءالله دې کې دلچسپي هلو، منډه ترړه به وو، هر کور ته هر ځای ته به ځان رسو خوارو غریبو له او انشاءالله چې موږ نه څه کېږي نو هغه به کوو. او په دې فاونډیشن کې زما وایس چیرمین چې کومه عهده ده عزت خان مې نوم دی، د پېښور سره تعلق ساتم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محمد منظور نامه ده او د ګړکپور اوسېدونکی یم. مونږ دلته رڼا فاونډیشن یو ګروپ جوړ کړی دی د غریبو خلکو دپاره چې مونږ غریبو خلکو ته امداد وکړو او زمونږ دا ټول ملګري چې نن راټول شوي دي د دې دپاره نو زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې تاسو هم دې کې خپل امداد وکړئ. بر چې کوم دی په سکرین باندې چلیږي د اکاونټ نمبر او تاسو چې څوک هم څه امداد کول غواړئ نو په دې نمبر رابطه ساتئ. السلام علیکم. زه عباس حضرت د پېښور نه د رڼا فاونډیشن ورکر یم او رڼا څه شی دی هغه کمې خبرې چې دي د رڼا فاونډیشن هغه به زموږ چیرمین صاحب وکړي او موږ د چې کومه عهده کومه هر څه په حواله شوي د هغې باندې موږ خپلې منډه تړله، خپل امداد او خپل کار به خپل سر ته رسوي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مبصر یم، مردان سیمې سره تعلق ساتم، د رڼا فاونډیشن ورکر یم او انشاءالله چې موږ ته کوم خدمت راکړی او انشاءالله سر ته رسوو. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ قدرمندو لیدونکو. زه ستاسو ورور حمزه شینواري د هنګونه رڼا ویلفیر فاونډیشن سره ورکر یم او دا زموږ چیرمین صاحب محبوب جان دی او دا زموږ وایس چیرمین صاحب عزت خان لالا دی او دا نور ټول زموږ د ټیم کسان دي. قدرمندو لیدونکو رڼا ویلفیر فاونډیشن څه شی دی، څه دپاره جوړ شوی دی نو ځکه تاسو ته دا ووایم چې رڼا ویلفیر فاونډیشن د دې لپاره جوړ شوی دی چې غریب بېوسه مظلومو خلکو په کورو کې چې تیاره وي نو هغې کې رڼا راوستونکی نو موږ دا ټیم جوړ کړی دی. د دې لپاره موږ خپلې مرستې ته تیار یو جي او زموږ چیرمین صاحب تاسو ته نورې خبرې کوي
او که تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ یا د موبایل باندې رابطه کول غواړئ یا څه د آمدن امداد کول غواړئ نو په سکرین باندې زموږ د بینک اکاونټ نمبر هم شته دی او واتساپ نمبر هم شته دی باقي خبرې به زموږ چیرمین صاحب تاسو ته وکړي. نامونه ملګرو زه شهید خان یم او دا رڼا فاونډیشن چې هر رنګه خدمتي زه تابعدار یم. ملګرو ته دا خبره هم یادوي چې زموږ رڼا فاونډیشن چې هر کله په خپلو خپو باندې انشاءالله ودرېږي ستاسو په مرسته باندې نو موږ رڼا فاونډیشن به د دغې خلکو په کورونو کې رڼا راولي او ټولو خلکو ته به د کیمرې په سترګه باندې انشاءالله ښکاري. رڼا فاونډیشن به د اعتماد کار کوي، د یقین کار به کوي او رڼا فاونډیشن چې کار کوي انشاءالله نو هغه کار به انسانیت لکوي. د ټولو نه اول چې کوم دی نو موږ ته انسانیت مهم دی. زموږ په دې بینر باندې به تاسو یو خبره ښکاري بغیر زحمت اٹھائے کوئی مقام نہیں ملتا، احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھنا. دا به ټول ملګري انشاءالله دغه د بل چا تکلیف چې کوم وي هغه زموږ خپل تکلیف دی، هغه زموږ د رڼا فاونډیشن د ورکرانو، د رڼا فاونډیشن د چیرمین، د رڼا فاونډیشن د وایس چیرمین دا د هغې خپل تکلیف دی چې بل مسلمان ته تکلیف رسیږي او رڼا فاونډیشن ورته ګوري. دا به ښه خبره نه وي. رڼا فاونډیشن به انشاءالله هغه ځایونو ته ځان رسوي، هغه خلکو سره به مرستې کوي چې تاسو ته به انشاءالله په دې سکرین باندې ښکوي. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي